د لومړۍ نړیوالې جګړې پایلې او د نړۍ پر تاریخ یې ژورې اغیزې. سلامونه ګرانو لیدونکو، په تیره برخه کې مو د لومړۍ نړیوالې جګړې د پیلېدو لاملونو په اړه خبرې وکړې او معلومات مو وړاندې کړل چې داسې څه وجه وه چې ان ټوله نړۍ په جګړه کې ښکېله کړه. نن ورځ به د دې جګړې د پایلو په اړه خبرې وکړو. هغه هیوادونه چې په دغه جګړه کې ښکېل پاتې شول څومره زیانمن شول او کوم قیمت یې پرې کړ. دا جګړه د 1913 کال د نومبر په 11مه پای ته ورسېده، خو د دې اغیزې د نړۍ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز جوړښت باندې ډېرې ژورې وې. لومړۍ نړیوالې جګړې د نږدې 20 میلیونه کسانو ژوند واخیست، تر 21 میلیونه زیات ټپیان شول او تر دې زیات ان څو جنده بېکوره شول چې په نتیجه کې د خلکو ژوند نهایي سخت شو. دغه جګړه د 1913 کال د نومبر په 11مه نیټه د یو شمېر تړونونو په کولو سره پای ته ورسېده چې تر ټولو مهم یې د اوربند تړون یا ارمیسټس اګریمنټ و. وروسته له جګړې څو مهم تړونونه نور هم وشول چې تر ټولو مهم یې د وارسای تړون یا ټریټي اف وارسای و چې په 1919 میلادي کال کې ترسره شو. د وارسای په تړون کې جرمني د جګړې مسؤل وبلل شو او اړ شو چې ډیر تاوانونه پرې کړي. د جرمني ځینې ځمکې له هغه څخه واخیستل شوې، لکه الکساس لورین چې فرانسې ته ورکړل شوه. همداشان د جرمني پوځ ډیر محدود کړای شو او د وسلو جوړولو بندیز پرې ولګېد. همداشان د دې جګړې څخه وروسته د ملګرو ملتونو لیګ اف نیشنز بنسټ کېښودل شو چې د نړۍ د سولې لپاره کار وکړي، خو جرمني ته اجازه ورنکړل شوه چې د دې سازمان غړی شي. لومړۍ نړیواله جګړې وکولای شول چې په نړۍ کې ډېرې امپراتورۍ ونړوي او پای ته یې ورسوي. لکه د آلمان امپراتوري یا کیسر ویلم استعفا ورکړه، د استریا یا هنګري امپراتوري تجزیه شوه، د عثماني امپراتوري ونړېده او د روسیې امپراتوري پای ته ورسېده او شوروي اتحاد جوړ شو. د لومړۍ نړیوالې جګړې د نورو پایلو په نتیجه کې ځینې نوي هیوادونه منځته راغلل، لکه په اروپا کې چیکوسلواکیا، پولنډ، یوګوسلاویا او ځینې نور کوچني هیوادونه له لومړۍ نړیوالې جګړې پای ته رسېدو څخه وروسته جوړ شول. بل مهم شی چې د لومړۍ نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو څخه وروسته یې پرمختګ وکړ هغه ملتپالنه وه. یعنې دغه ملتپالنه د بالکان په سیمه کې دومره زوروره شوه چې د دوهمې نړیوالې جګړې باعث شوه. چې د دې په هکله به بشپړ معلومات د دوهمې نړیوالې جګړې اړوند په معلوماتي ویډیو کې تاسو ته په تفصیل سره وړاندې شي. لومړۍ نړیوالې جګړې د ښځو په رول کې هم بدلون راوست. ښځو د جګړې پر مهال په کارخانو او نورو ځایونو کې کار وکړ چې د هغوی لپاره د برابرو حقونو غوښتنه زیاته شوه. همداشان لومړۍ نړیوالې جګړې د نورو پایلو ترڅنګ د اروپا اقتصاد هم وننګوه. د جرمني اقتصاد په ځانګړې توګه سخت زیانمن شو، ځکه دوی مجبور ول چې د ملامتۍ له وجې نورې نړۍ ته د اوښتو زیانونو بیه پرې کړي. دې تاوانونو د جرمني د خلکو ژوند سخت خراب کړ او د سیاست په ډګر کې یې بېثباتي زیاته کړه. همداشان دې جګړې د امریکا متحده ایالتونو ته فرصت برابر کړ ترڅو د نړۍ لومړۍ درجه اقتصادي ځواک جوړ شي، ځکه چې نوموړي هیواد د جګړې پر مهال اروپا ته وسلې صادرولې او دې چارې د امریکا له اقتصاد سره نهایي زیاته مرسته وکړه ترڅو وده وکړي. د جګړې وروسته امریکا او شوروي د نړۍ په سیاست کې مخکښ رول واخیست او همداشان ملګري ملتونه رامنځته شول. که څه هم ملګري ملتونه د جګړو د مخنیوي لپاره جوړ شول، خو دوی د نړیوالې سولې په ساتلو کې بریالي نشول. بل ستره خبره دا وه چې لومړۍ نړیواله جګړه د دې باعث شو چې دوهمې نړیوالې جګړې ته لاره پرانیزي. د جرمني سخت اقتصادي حالت او د تاوانونو فشار د دې سبب شو چې خلک د هټلر او نازیانو ملاتړ وکړي. د وارسای تړون د جرمني خلک د حقارت احساس ته اړ کړل چې د بدلون لپاره یې توندلارې پالیسي غوره کړه او دې ډول دوهمې نړیوالې جګړې ته زمینه سازي وشوه. نو د پایلې په توګه ویلی شو چې لومړۍ نړیواله جګړه نه یوازې د وخت لپاره یوه ویجاړونکې پیښه وه، بلکې د دې پایلې نن هم د نړۍ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چارو اغیزې لري. دا جګړه موږ ته دا درس راکوي چې څنګه سیاسي بېثباتي او د قدرت غوښتنه د ټولې نړۍ لپاره سترې ستونزې رامنځته کولی شي. ګرانو لیدونکو، له تاسو مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. که تاسو غواړئ چې په آینده کې نورې دغه ډول معلوماتي ویډیوګانې وګورئ نو د احساس ټي وي یوټیوب چینل درسره تعقیب کړئ، لایک کړئ او له نورو دوستانو سره یې شریک کړئ. د بیا لیدو په هیله.